د کابل طبي علومو له پوهنتون څخه لسګونه زده کړیالانو ته د معالجوي طب په برخه کې له نظري زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د دغه فارغانو چې شمېر یې در اتیا تنه ته رسېده د فراغت په مراسمو کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. چارواکو په دغه مراسمو کې له فارغ شویو محصلینو سره ژمنه وکړه چې د لا ډېرو نورو زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو نظري درسونه خلاص کړل بیا به تاسو یو کال سټاج دورې ته ځئ نو الحمدلله زموږ شپږ تدریسي شفاخانې دا په هغه سټنډرډ چې یو معیاري سټاج پکښې وسي هغه ستاسو دپاره آماده دي. تاسو به یو بشپړ او یو معیاري سټاج وکړئ انشاءالله. کله چې مو سټاج خلاصیږي بیا به شپږ میاشتې خپل تحقیق دوره خلاصه کړي. بلخوا فارغ شوي محصلین د خپل فراغت په اړه د خوښۍ ترڅنګ وایي چې حکومت دې په کور دننه او بهر د فارغو شویو محصلینو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي او دغه راز د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته دې دندې ورکړي. و امروز جشن فراغت ما از دوره نظری نن زموږ د فراغت مراسم دی. په خیر سره نظري زده کړې مو خلاصې کړې. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن مې دغه مراسم ولیدل او دا زموږ لپاره یو له ننګونو ډکه دوره وه. هیله لرم چې موږ په ښه ډول سره وکولی شو د خلکو ښه خدمت ترسره کړو. دولت و همچنین مردم و همچنین خانواده خاصه غوښتنه مو دا ده چې زموږ د تحصیلي نصاب او زموږ د زده کړو په باره کې موږ ته ډېره زیاته توجه وکړي او موږ ته بورسیې او لنډمهاله کورسونه همدلته او خارج کې راته برابر کړي. ما در همین مدت 5.5 سال 11 سمستر درس خواندیم. موږ دغه پوهنتون ته د 1999 کال په ازموینه کې را بریالي شو او 11 سمسترونه مو پای ته ورسول. دا د 1903 کال د ثور په میاشت کې مو د فراغت مراسم دی. زه خپله خوشحالي په خوله باندې تاسو ته نشم بیانولی. ډېر زیات خوشحاله یم. په تېره شاوخوا شپږ کلنه دوره کې موږ ډېرې سختې لوړې او ژورې تېرې کړي دي. دغه چارواکو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ټولنې ته د دغه فارغانو وړاندې کېدل د طب په برخه کې یو مهم پرمختګ دی او دوی هڅه کوي چې دغه فارغو محصلینو ته د نورو زده کړو ترڅنګ د دندې ورکولو په برخه کې هم هڅې ترسره کړي. او نور انشاءالله موږ دا تعهد لرو چې دغه د طبي علومو پوهنتون چې مهم پوهنتون دی په افغانستان کې کوشش مو دا دی چې د فوق تخصص برنامه دا پکې فعال سي انشاءالله په چارو یې بوخت یو. همدا ډول نورې مهم برنامې په کار اچولې دي چې دلته په دې پوهنتون کې یو طرحه جوړه سوې وه. بیا زموږ سره د پوهنتون سرپرست رئیس صاحب شریکه کړه په طرحه د قدرمنو اساتذو په همکاري جوړه سوې وه. کله چې ما طرحه اداري کمیسیون مجلس ته وړاندې کړه $2 لک مصرف یې درلودی. باور وکړي دا وزیر صاحبانو دومره په اخلاص باندې منظور کړله نظر موافق یې ورکړي چې بیخي داسې یو پاو هم نه دی پکې تېر سوی. ځکه دا یې د دې ملت اړتیا بله د دې ملت ضرورت یې بلي. چارواکو له فارغ شویو محصلینو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو خدمت ته لومړیتوب ورکړي او خپلې زده کړې لا ډېرې او زیاتې کړي. تاسې له نن ورځې بعد تر اوسه تاسې به په یو قسم تکلیف کې اخته واست. مطالعه به م کوله، لیلیه کې به م شپې تېرولې، تکلیف به م تېرول، درس ته کېناستاست. دا ټول خو د تاسې هر څه مسؤلیت د بل چا په غاړه وي. تا ته ټول هغه بېنشو دغه درکول شوی تا د کتاب سره کار ده او تر درسګاه پورې ځان ورسوه او بېرته لیلیې ته راسې. دلته د تا د مسؤلیتونه دي نهایي زیات کم ونه وو. خو له نن ورځ چې د تا فراغت کېږي فراغت دې نه د نن د تا د ابتلا ورځ ده. له نن نه بعد ته ټولنې ته وړاندې کېږې. لنن نه بعد تا ته ټول مسؤلیتونه راجع کیږي. سرکاري مسؤلیتونه به ته ادا کوې، د خلکو مسؤلیتونه په وړاندې ته مسؤل یې، د خدای په وړاندې ته مسؤل یې، د تاریخ په وړاندې ته مسؤل یې. د یادونې وړ ده چې د کابل طبي پوهنتون تر دې مهاله زرګونه محصلین د طب په برخه کې فارغ کړي او سلګونه نور لا هم په زده کړو بوخت دي. سرپرست حکومت واک ته په رسېدو سره ژمنه کړې ده چې دغه پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي او دغه راز د دغه پوهنتون تدریسي روغتونونه به په پرمختللو وسایلو سمبال کړي. احسان الله کریمي،
CGTN پښتو کابل.